بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د فاست بوکس سافټویر د تلپروشي د عمده کاروبار لپاره څه رقم عیاریږي، څه رقم کار کوي. ګورئ په دوه ډوله دی. یو د تلپروشي عمده کاروبار دی، هغه چې په ټانکرانو باندې راځي او خرڅیږي. یو هغه دی چې په ټن باندې رانیول کیږي، په ټن او په کیلو باندې بیرته خرڅیږي، سیسو یا په لیټر باندې بیرته خرڅیږي. په ټن باندې به رانیسو، په لیټر باندې به په کیلو باندې به خرڅ کړو، ځکه چې ډېری کسان داسې یو کاروبار کوي چې په ټن باندې 10 ټنه 40 ټنه تیل رانیس په ذخیره کې تخلیقي او بیا بیرته هغوی پر دغه باندې خرڅوي، په کیلو باندې خرڅوي، پر احمد او پر محمود 500 کیلو 300 کیلو 200 کیلو په دې ترتیب باندې خرڅوي. نو راوسو هغه څه رقم تنظیم کولی سو. راځو عیار منیو ته راځو او دلته واحداتو ته راځو. په واحداتو کې موږ دوه رقمه واحداتو ته ضرورت لرو. یو واحد دی زموږ د کیلو په نامه باندې، او بل واحد دی زموږ د ټن په نامه باندې. ستاسو په سیسټم کې ممکن واحدات نه وي، نو تاسو به اول د یو واحد به جوړ کړئ د کیلو په نامه باندې، او بل به جوړ کړئ د ټن په نامه باندې. ښه، پسې راځو ذخیرې جوړو. اجناس منیو یا سټاک ده، پر دې چې موږ کلیک دلته وکړو، دلته راځو پر ګدام باندې کلیک کوو. دلته موږ او تاسو ذخیرې جوړو. ذخیرې جوړو، یا د ډیزل د جوړو، یا هم د پټرول د جوړو. سم ورته متوجه سئ. یا د ډیزل د جوړو، یا هم د پټرول د جوړو. ډیزل 02 300 مسئول د ذخیرې اساد یا دغه هم ادرس دی، فرزن کابل. یو بل هم زه د پټرول د جوړوم، پټرول ذخیره. خرڅلاو ورته انتخاب کړئ، مسعود احمد دی او ادرس هم دی کندهار. هر ځای چې خواته خپل ادرس ورته ولیکئ. زما د مثال په طور باندې مثال ادرس ورته ولیکئ. په درېیم قدم کې نو زموږ سره خو باید هغه د کاته جوړه وي، هغه چې موږ خپل اوپنینګ پکښې کې کوو. هلته به زه د سرمایې کاته ورته انتخاب کړم. فرضاً موجودی په نوم باندې زه کاته جوړوم. سیسو زه د موجودی په نوم باندې کاته جوړوم. نوم به هم زه ورته د موجودی ورکړم. ښه، راځم هلته سټاک ته، اجناس سټاک ثبتوم. نوی جنس ثبت کړه بټن باندې کلیک کوو. راځم دلته ورته لیکم چې ډیزل خرڅلاو، ډیزل 02 خرڅلاو دلته انتخاب کړئ. اول واحد کې ټن ورته انتخابوم، په دوهم واحد کې کیلو ورته انتخابوم. یو کیلو څو ټنه کیږي؟ 1000. بس درېیم واحد نه لیکو، نه انتخابوم. راځم زه دا ثبتوم. اوس موږ سره په ذخیره کې څو ټنه پراته دي تیل؟ که چیرې ستا سره پراته وي نو تعداد یې ولیکه. 5 ټنه پراته دي. ګورئ دغه اوسنی موجوده تعداد د دغه اولین واحد په دغه باندې ورلوېږي. صحیح شو. اسعار په ډالر باندې موږ ته راغلی دي. ټن په څه باندې راغلی دی؟ په $1100. د فروش نرخ به هم زه اوس 1100 ورته واچوم، ځکه د فروش د خرڅلاو په وخت کې بیا ریټ ستاسو په خپل لاس کې دی. چې یو ټن پراته باید ما د سیسټم خبره کړي. اوس دا پراته دي په ډیزل کې، ذخیره ډیزل کې. صحیح شو. او دا به هم ثبت کړو. دغه بردوالی یو جګوالی دا به دلته زه نیسته کړمه. د ډیمو دا هر کس به دې ته لاسرسی لري. ستاسو په سیسټم کې دا بردوالی، دا جګوالی، ارتفاع دا شیان نه راځي. صحیح شو. دا به زه غیر فعال کړم. ښه، راځم ډیزل خو مې صرف کړل. صحیح شو. په دغه ترتیب باندې تاسو کولی شئ چې دغه هم صرف کړئ ځانو لپاره. څه ورته وایي؟ پټرول هم په دغه ترتیب باندې ثبتولی شئ. نور نو تاسو هغه ډیزل رانیسئ او په ټن باندې رانیسئ. صحیح شو. او خرڅوئ یې هغه په دغه باندې، په کیلو باندې. لکه دا اوس فرضاً خو نو رانیول یې همدا رقم دی. ګورئ صرف رانیول یې هغه نور ویډیوګانې تاسو کتلي دي، صرف دلته ما ټن ورته انتخاب کړئ. په واحداتو کې جنس ته کله انتخاب کړئ، واحد دلته ټن ورته انتخاب کړئ. په کیلو دلته په ټن باندې رانیسم. صحیح شو. نرخ په څو باندې؟ مخکې دې په 1100 رانیول، 100 ټنه رانیول، 8 ټنه مې اوس رانیول. صحیح شو. په 100 په 1110 په څو مې رانیول؟ په 1200. په څو مې رانیول؟ په 1400. په هر څو چې رانیولي
قرار د خرید ولې سمجر واچو نور ترتیب هغه رقم دی چې په ویډیوګانو کې تاسو کتلی دي، نور داسې خاص تفاوت نه لري. راځم خبره په خرڅلاو کې ده چې موږ رانیولې په ټن باندې ده. تاسو وکتل موږ ټن په ثبت کې $1100 ریټ ور واچوئ. صحیح سو. زه اوس دا خرڅوم په افغانیو باندې. صحیح دی. پر احمد باندې خرڅوم، ډیزل خرڅوم. صحیح سو. تعداد زه خرڅوم 500 چې شي کیلو، نو کیلو ورته انتخاب کړو، یعنی په کیلو باندې خرڅوم. صحیح سو. کیلو باندې چې دا خرڅوم د موږ ته 1 کیلو په څه باندې رالي؟ په 98 افغاني باندې موږ ته 1 کیلو تمامیږي، ځکه چې موږ په $1100 باندې 1 ټن ورته اچولی دی. صحیح سو. نو بیا دغه $1100 باندې 1 ټن او بیا دغه په کیلو باندې اړولی دی. صحیح سو. او بیا هغه ریټ چې په $100 باندې راوتلی دی بیا په هغه په 915 باندې وهلی دی. نو بیا دلته زموږ د فروش نرخ چې دی هم دغه دی. صحیح سو. فرض موږ ته نرخ دغه دی 9.01 98.01 او خرڅلاو نرخ یې هم دغه دی. صحیح سو. دلته زه خرڅوم فرضاً د قیمت په 98 باندې راغلی، زه دا خرڅوم په 115 باندې ادا دی. نو برابر زموږ ګټه 6 افغانۍ به زموږ په فی کیلو کې ګټه وي او جمله ګټه به مو څه وي؟ 3480. اوس نو دا خرڅو پر احمد او پر محمود باندې. ګورئ دغه هغه طریقه وه چې تاسې په تلپرشي کې تیل رانیسئ په ټن باندې او بیا یې خرڅوئ په کیلو باندې. دا یوه طریقه. راځم زه یو بله طریقه پر کار اچوم. دلته به یو دنه کاته به جوړه کړو. صحیح سو. احمد یا محمود شرکت ته یا خان شرکت ته یا جان شرکت ته، او بیا به د هغه څخه به په ټانکر باندې به خرید وکړو. اوس راځم چې بیا زه په ټانکر باندې څنګه د تیل خرید کولی شم. صحیح سو. فرضاً زه دلته لیکم چې احمدي شرکت او د هم د شرکتونو کاتې او زړه بقایا او شنچر پورته کوي، خو ستاسو انشاءالله رحمن پر زده دي ځکه کم نه زه په نور ویډیوګانو کې سته. را بسې دلته عیار کول ته او دلته د جنس تنظیماتو ته د جنس تنظیمات ده د جنس تنظیمات چې کله راغلاست دلته د تلپرشي بخش فعاله کړه او تغییرات ثبت کړه بټن به پر ووهو. اوس به زموږ سره دلته د تلپرشي بخش هم راسي. اوس به موږ کولی سو چې دلته ټانکران هم خرید کړو. دا د تیلو ټانکران. صحیح دی. د تیلو ټانکران. راځم د ټانکر خریداري پر دې باندې کلیک کوم. اول دغري هغه خو تاسې ولیدل چې موږ په ټن باندې رانیسو، په کیلو باندې خرڅو، حتی په کیلو باندې هم هلته رانیولی سو. صحیح سو. که ته دلته رانیسې ګوره که ته خرڅلاو کوې په کیلو باندې صرف دلته ته جنس انتخاب که او د ذخیره ورته انتخاب که. صحیح سو. او دلته هم کیلو ورته انتخاب که. کیلو ورته انتخاب که ریټ ته کیلو ته بیا ورکه. صحیح سو. کیلو ریټ ورکه فرضاً $11 دی نه یا $1 دی، 1.1 راځي چې 11 شي. نو برابر ته دې په کیلو باندې خرید کې بیا بل ته ورکړې فرضاً 300 کیلو مې رانیول، 200 کیلو مې رانیول، دی بیا بېرته په ذخیره باندې جمع کېږي چند ته دې خپل اتومات اوړي. ښه راځم اوس دلته موږ او تاسو د تیلو نوی ټانکر خرید کول باندې کلیک کوو. دلته راځو دلته موږ ته وایي نه چې په کومه کرنسۍ رانیسئ، په ډالر رانیسم. د چا څه د احمدي شرکت څخه د رانیولو تاریخ به د نن تاریخ ور واچوو. بیل نمبر 10 هر بیل چې تاسو رسولی هغه او بیا هم دغه د دوی د بیله کوم عکس اخیستي دلته یې راپورته کوي ورسره نه چې ستاسو سره باید موجود وي. د تیلو نوعیت ډیزل بورتین ډیزل 02 موټروان څوک دی؟ اسادري. د موبایل شمیره دغه هم د پلیټ نمبر سو، دغه هم CMR نمبر سو. صحیح سو. وزن څونه پکښې کې دي؟ 40 ټنه پکښې کې دي. نرخ د فی ټن دی په څو درکړی دی؟ په $1100 یې راکړی دی. صحیح سو. ترانزیت نو که چیرې مصرف پر وغیره دلته به ترانزیت ورته انتخاب کړئ. صحیح دی. ماز به دلته کاته انتخاب کړئ. کاته چیرې جوړېږي؟ کاته دلته چې رالاست کاتې ته همالته جوړېږي، بس دلته صرف انتخاب د بیا طریقه ته وښیم بیا تاسو جوړه کړئ. صحیح سو. نوې کاته چې تاسو جوړوئ دلته د ترانسپورټ مصارف چې راځي ترانسپورټي کمپنۍ چارې یوه ده او دلته تاسو انتخاب کړئ ترانزیت کاتې. ښه بله دلته ماز نوم ورته ورکړئ، ترانسفر یې کړئ. صحیح سو. احمدي ترانسپورټ، محمود ترانسپورټ. نو دلته چې بیا دی تاسو چې کله خرید کوئ بس خالص مازې ترانزیت کې احمدي ترانزیت په کومه کرنسي په ډالر که په افغاني در سره خبر کړئ په ډالر باندې څو نوه کرایه. صحیح سو. او بیا به د لیست ور واچوو. اوس فرضاً موږ نور دغه نه لرو، ترانزیت نه لرو. ښه دا خو دا دی زموږ لیست ور اضافه سو. په $440,000 باندې موږ دغه 40 ټنه واخیستل چې فی ټن په $1100 سو. ښه ټانکر مو وکتئ هغه افت کړی و نه او اته چې ځي. نو که چیرې افت درلودی خو ور واچوئ 0.055 یعنې ساده
د ټول دغه څخه دغه 55 کیلو دغه سوي دي 0.055 افت راغلی دی سیسو هغه تر واچي که نو بس دغه څه پرېږدي سیسو ځکه تاسو خیال ته په تلبرشي کې رانیسئ نو ممکن هغه دوی تللي وي هغه وزن کړي وي تاسو ته یې بېرته درکړي خو بیا هم که چېرته وه نو بیا هغه افت ور واچوئ سیسو دغه 0.055 ور واچوو ښه اوس به دی را ثبت کړو دلته ډیمو ده وای ریسیپټ نمبر از الریډي اگزیسټ زه به دغه ورته واړومه سیدي موږ ته دا وایي چې دغه نمبر اگزیسټ دی ځکه دا ډیمو ده دا په هغه نورو برانچونو کې هم کارېږي نو دغه نمبر اوس هم موجود دی هلته سیسو رابسو بیرته د تیلو ټانکرانو ته زه بیا ویډیو سټاپ کړم ښه بیرته بیا د سره څخه دغه ټانکر دلته خرید کړم سیسو دا هم ډالر او دا یې هم احمدي شرکت او دا یې هم تاریخ سند نمبر به زه هم ځکه تاسو ته په بیل کې مختلف نمبرونه بیل درته راځي سیسو پر یو نمبر باندې خو نه راځي بیل نمبر چې د هغو د خوا څخه دی تاسو خپل بیل نمبر واچوئ سیدي دلته چې دی بای ډیفالټ 100 لیکي نو هغه په نورو برانچونو کې هم هغه 100 ورسره لیکلی وي ښه او راځو دا به هم ثبت کړو اوس ثبت شو سیدي ځکه موږ مختلف ته بیل نمبر واچوي اوس چې راسه موږ دلته د ټانکر خریدارانې موږ دلته وګورو دا زموږ سره دا دلته دا پروت دی څه کولی شو چې موږ د دې بیل وګورو چې موږ د چا څه خرید کړی دی په څومره رانیولی دی دا خو نو د دې بیلانس موږ ته دلته راځي صحیح شو دا بیلانس ډیزل دی موټروانه دی موبایل شمیره پلیټ نمبر او سیم آر نمبر وزن کرایه هر شی چې ټول پر راغلی دی دا بیل شو دلته موږ تغیر کولی شو دلته موږ ته ایډیټ کولی شو ډیلیټ کولی شو ښه د چا څومره د احمدي شرکت څومره رانیوی سیس په کومه کرنسي په ډالر باندې څونه دی 40 ټنه دی سیسو نرخ یې څو دی ټوټل 40,000 ډالر باندې کرایه هم څونه پر لیدلی دی نور مصارف یې څونه خوړلی کرایه خو مو انشاءالله رحمن سره خلاص شو ټوټل موږ په څومره تمام شو په 2 ښه اوس راځو موږ دلته دا خو خریداري بخش موجود ټانکرانو ته راسو چې زموږ سره کوم ټانکران موجود دي دلته یوازې زموږ سره اوس دغه ټانکر موجود دی په دې ټانکر کې څه شي دي ډیزل 02 دی موټروان یې 7 دی د پلیټ نمبر د موبایل نمبر د سیم آر نمبر د ترانزیټ وزن ټول حساب کتاب دی سیسو 40 ټنه پکې کې دي ښه که مکمل ټانکر خرڅېږي خو دلته په خرڅ باندې کلیک وکړئ چې مکمل ټانکر موږ خرڅ کړي سره مو انشاءالله رحمن خلاص مکمل ټانکر تاسو خرڅوئ سیسو ذخیرې ته نه خالي کوئ بس ډایرکټ دلې خرڅوئ نو راځئ کرنسي انتخابوئ په ډالر یې خرڅوم په چا یې خرڅوم نغده سودا ده سیسو احمد یا محمود مست ښه اوس تاسو دا چې خرڅوئ هلته یې بیا ترازو ته وړئ کم سوی دی که زیات سوی دی که چیرې کم سوی منفي ورته انتخاب کړي درته ولیکي چې څونه کم سوی 0.233 یعنې 233 کیلو دا کم سوی دی صحیح شو فرضاً نه دی کم سوی ښه اوس که چېرته دا تاسې پر دغه باندې خرڅوئ دغه ټن تاسې په څه ورته وایي پر دغه باندې خرڅوئ په لیټر باندې نو بیا به دلته 0.2 واچوئ خو دلته عموما تاسې هغه ټوټل دغه خرڅوئ څه ورته وایي ټوټل ټانکر اوس دلته موږ خرڅوو فی ټن موږ په څو خرڅوو فرضاً په 1100 باندې موږ اخیستی وو په 1200 ډالر یې زه خرڅوم فی ټن موږ په 1200 ډالر خرڅوو موږ ته جمله ګټه په یو ټن کې 100 ډالر راغله جمله ګټه مو 4000 ډالر راغله صحیح شو د موږ ته نغدې څو راکړي دي ټوټل 75000 ډالر شولې نغدې د موږ ته فرضاً 60000 ډالر راکړي دي کوم حساب ته ولاړلې دخل ته ولاړلې کیش ته ولاړلې که چېرې بیخي نه وي درکړي نو دلته صفر ورته ولیکئ او دلته شی مه انتخابوئ ورته صحیح شو دلته بیخي شی مه لیکئ بس دغه رقم یې پرېږدئ او علامه ثبت کړئ صحیح شو اوس به زه څه پیسې راڅخه وصول کړم او خرڅلاو به ثبت کړم اوس دا ټانکر موږ پر احمد یا پر محمود باندې خرڅ کړي د هغه د خرڅ بیل څه موږ ته راځي راپس دلته به وګورو دا ټانکر خو وتې نو د لیسته څخه صحیح شو دا یې بیل څه چې موږ احمد یا محمود ته ورکړي صحیح دي او دلته راځي موږ سره د خرڅوي ټانکرانو لیست کوم ټانکران چې موږ خرڅ کړي دي ټوله دغه دي څونه یې ګټه کړې ده ګوره جمله ګټې ته ونه راغلې په دې ټانکر کې د چا څه مرانې وي پر کوم تاریخ مرانې وي کوم پلیټ نمبر او څونه یعنې ټوټل جزئیات دلته دي سته پر چا مو خرڅ کړي پر احمد یا پر محمود صحیح دلته یې نوم راځي زه به بېرته دا ډیلیټ کړم دا به بېرته ووځي هغه موجود ټانکرانو ته به ولاړ شي صحیح شو زه دلته به بېرته راسم موجود ټانکرانو ته انشاءالله رحمن په دې سره خلاص چې موږ ټوټل ټانکر څنګه خرڅولی شو ښه اوس به راسه پر تخلیه باندې به کلیک وکړو که چېرته تاسو ټانکر رانیسئ هغه ذخیره تاسو ته وایي نو دلته به جنس انتخاب کړو چې ډیزل دی صحیح شو په ډیزل 02 ذخیره کې په ټن باندې صحیح شو وزن 40 ټنه مثبت منفي نه لري یعنې کم زیات نه لري
بیا هم د دې څه کم شوي دي فرضاً 0.055 یعنې 5 کیلو زموږ د صرف کم شوي دي 5 کیلو کم شوي نو زموږ صافي وزن به ذخیرې ته لاړ شي 9.945 دا به په ذخیره کې تخلیه شي. اوس ټانکران د دې څخه ووتي نه په دې کې نه رالي دا به چیرې راسي دا به تخلیه شوي ټانکرانو ته ولاړ شي. دا هغه ټانکران دي چې موږ په ذخیره کې تخلیه کړي دي. اوس که زه راسم ته ذخیره وګورم ایا زموږ په ذخیره کې دغه تیل 40 ټنه تیل زموږ سره اضافه شوي دي که نه موږ مخکې فکر کوم 15 ټنه درلودل راوسمه دلته بېرته ګدامي ذخیره ته به راسمه دلته به یې زه په لیست کې وګورم چې زموږ سره نو بخښئ دلته به دغه لیست ته به ډایرکټ راسو دلته به موږ ته معلوم کړي چې ستا سره فرضاً موجود ټانکران وبخښئ مخکې له دې چې زه دلته راسمه اول دور دا باید موږ فاس کړو ځکه موږ خو هلته ذخیرې ته واستول نه خو دا لا تر اوسه پورې ذخیرې ته نه دي رسېدلي سیسټم کې نه دی وایي چې کله په واقعي حالت سره هم ذخیرې ته ورسېدل بیا ته دلته ما زه پر دغه باقي باندې کلیک وکړه دا چیرې رالو دلته د رانیول منیو ته راغلو او بیا هم پر باقي باندې کلیک وکړئ دې صفحې ته راغلو او دا مو ورولي صحیح شو. اوس به زه راسمه دلته ذخیرو ته لیسته به زه راسمه دا یې هم اجناس زموږ په ذخیره کې پخوا څو ټنه وه 15 ټنه وه اوس دا دې 4.5 ټنه شول صحیح شو موجودي زموږ سره 200 ټنه تیل دي انشاءالله الرحمن سره به خلاص شو. اوس نو بېرته موږ دا پر احمد پر محمود باندې په کیلو باندې هم خرڅوو پر دغه باندې هم خرڅوو په ټن باندې هم خرڅولی شو د خرڅ طریقه هم هماغه ده انشاءالله الرحمن په ویډیوګانو کې ستاسو سره باندې خلاص دي صحیح دي نو پر احمد یې خرڅوو صحیح شو چیش پر خرڅوو ډیزل پر خرڅوو څونه 1500 چیشي کیلو صحیح شو. موټروان نوم اسادري پلیټ نمبر چې دی پر دغه موټر باندې موږ دوی ته ور واستول صحیح شو موږ ته 1 کیلو په 1.10 سنټه باندې تمام دی خو موږ دا ودې تر کوو په 1.10 باندې ورکوو صحیح شو نو زموږ ګټه په فی کیلو کې 60 سنټه ده ټوټل مو 90 ډالره ګټه شول په څونه کې په 1500 کیلو کې صحیح شو دوی موږ ته څو پیسې راکوي که نه راکوي بیخي پیسې نه راکوي نو بس پر ثبت او چاپ باندې به کلیک وکړئ که پیسې راکړي هغه مو انشاءالله الرحمن ستاسو ذریعه ویډیوګانې په لیست کې تاسو ګورئ زړې ویډیوګانې تاسو وګورئ صحیح شو. زه به دغه د بیل فارماټ اوس د بیل فارماټ دغه شکل دی اما ستاسو دغه شکل بیل نه دی خوښ نو رابستو دلته د جنس تنظیماتو ته او دلته به دغه د بیل ترتیب به ورته واړو ورته به ووایو چې موږ ته دغه بیل دی فکر کوم انوایس نمبر 2 دا موږ ته انتخاب کړي بیا مې صفر والي اوس بلته موږ خپل بیل وګورو چې دغه بیل ډیزاین یې څنګه دی ګوره دا دی 1500 کیلو او 2 ټنه چې 2 ټنه کېږي ګوره 1500 کیلو موږ ورکړه چې 2 ټنه کېږي چې ډیزل 0.2 فی کیلو په 1.10 سنټه باندې صحیح شو جمله 650 ډالره شولې صحیح شو دا جمله کوم چې موږ د ترانسپورټ پیسې ځینې اخیستې خو دلته به راغلي وای کوم نه اوس موږ نه ځینې اخیستې بله دا ورته چاپیې او دې ته ورته ورکوي بیل صحیح شو نور نو اوس که چیرې بېرته دلته راسمه ذخیرې ته زموږ د ذخیرې څخه به دا کم شوي که به نه کم شوي البته خامخا به کم شوي وي اجناس سټاک ته به راسم هلته وبې ګورم دا دي 0.5 ټنه وتلي دي دلته ټن دی واحد که چیرې زه واحد ورته انتخاب کړم چې ماته دغه زما سټاک ټوله پر کیلو باندې راکړه نو دی به موږ ته ټوټل حساب ټوله په کیلو باندې راکړي بیا به دی موږ ته وایي چې ریټ یې 1.1 دی چې تا ته تمام دی یوه 4,915 کیلو راغلي دي درته 1500 بیرته وتلي دي صحیح شو نو 4,415 کیلو اوس تاسو ته پاته دي نو دا هغه ترتیب شو انشاءالله الرحمن سره به خلاص بیا هم که کوم سوال مو درلودی موږ به خدمت